خالي دومره ورته وایي چې ستړی مه شه په خیر اوسې. خو که هغه ملګری موږ ته دا معرفي کړي چې دا ډاکټر دی، دا استاد دی، دا پروفیسر دی او دا یا انجینر دی یا بل څه غټ کوم کمالات چې پکې که دا موږ ته معرفي کړي نو موږ خامخا دستي هغه سړي ته توجه کوو، مخامخ ورته ګورو. هغه چې څونه معرفي کوي د هغه د معرفیتوب سره د موږ په ذهن کې څه تغیرات راځي، موږ د هغه سره هغه خپل د سترګو او د مخ د شونډو د ټول بدن کې یو تغییر راځي. مخکې موږ او تاسو د سړي ته په ناشنا سترګو باندې کتل، خو چې کله راته معرفي شي نو د معرفۍ نه وروسته موږ هغه ته خامخا د سړي وچولی پراخه کېږي، شونډې ورته هغه کېږي، یو قسم مسکا، یو قسم خندا، یو قسم احترام او عزت د انسان په ذهن کې پرېوځي. نو که څومره د انسان درجه اوچتېږي، څومره علمي مستوا زیاتېږي او وایي چې فرضاً دا دکتور هم دی، دکتور هم لري او پروفیسر هم دی او داسې تعلیفات هم کړي او دا هم کړي دا هم کړي، نو څنګه چې موږ او تاسو ته معرفي کوي د هغه اثر د موږ په وجود باندې خامخا پرېوځي، هغونه قدر، هغونه احترام، هغه انداز یې موږ او تاسو په ذهن کې اثر کوي. اوس دې مثال مطلب دا دی چې که موږ او تاسو خپل الله وپېژنو چې الله څوک دی، انشاءالله وروسته درسونه کې به دا راشي بیا چې الله څوک دی، د هغه صفات موږ انشاءالله بیانو د ساینس او د دیني علومو په هغه کې په رڼا کې دا خبره. نو که کله موږ خپل الله او خپل رب وپېژنو نو بیا چې کله موږ د هغه سره کوم تعامل کوو، د هغه قدر او منزلت د موږ او تاسو په ذهن کې چې کله راځي نو بیا موږ او تاسو ته خپله معلومیږي چې الله د موجودیت احساس څومره کېږي. اوس دې په خاطر باندې چې دا مسله موږ ته لږ واضحه شي چې الله پاک موجود دی او د دې موجودیت اثار د مونږ په عمل باندې، د مونږ په کړو وړو باندې، د مونږ په کردار باندې څه دی. نو دې یو څه دوه مثالونه درته کوم. مونږ او تاسو ته کله هم په کور کې مریضي پیدا شي، ناروغي پیدا شي، نو داسې نه کوو چې بس دې ځای نه موټر کې سوارو شو منډه کو یو ډاکټر لوحه وګورو چې پلانکې نوم یې لیکلی پلانکې ډاکټر او دستي معاینه خانې ته ورننوځو او هلته ورشو چې ما معاینه کوم دا وکړه. نه، موږ او تاسو اول چې کله چاته مریضي پیدا شي نو هغه چا نه پوښتنه کوي چې ما د معدې تکلیف دی یا عصبي تکلیف دی یا مې جراحي دی، هر کوم تکلیف چې داخله دی نو پوښتنه کوي چې تاسو کوم ډاکټر نه پېژنئ؟ هغه درته وایي زه پېژنم، پلانکې سړی دی، متخصص دی او خلکو چې تر اوسه دوا ترې نه اخیستې نو اثر یې کړی دی. نو کم از کم د دې ډاکټر معرفي موږ ته دومره ګټه کوي چې هغه موږ او تاسو په ذهن کې یو قسم اثر پرېوځي چې دا سړی خو چې پروفیسر هم دی، متخصص هم دی، خلکو هم چې دوا ترې نه اخیستې نو اثر یې کړی دی. نو دې نه معلومیږي همده ته ورتګ پکار دی، ځکه یقینا پې راځي په دې سړي باندې. نو موږ او تاسو همغه سړي ته ورځو، بیا ډاکټر ته کینو، ډاکټر ته خپل تکلیف بیانو، ډاکټر بیا څه معاینات موږ باندې کوي، د هغې نه وروسته موږ او تاسو ته وایي چې نسخه راته لیکي، په دې نسخه کې راته لیکي دا به سحر دونه خورې، غرمه به دونه خورې، مازدیګر به دونه خورې او ګورئ دې سره به دا شیان پرهیز کوي، دا به خورې، دا به نه کوي. دا د ډاکټر یې اصول دی چې هغې موږ او تاسو ته ښایي چې دوا به په دې طریقه استعمال، خپل دوز لري دوا، او د دې سره خوا کې خامخا ډاکټر پرهیز درکوي چې ته شکر یې ناروغي ولرې، مریضي ولرې نو ته به خواږه شیان نه خورې، او چې که د زړه مریضي ولرې فرضاً شحمیات غوړ چې کوم دی دا به نه خورې، که د فشار مریضي ولرې هغه هم داسې څه پرهیز درته راکوي. که ته دوا خورې خو د دوا سره په خوا کې ته پرهیز نه کوې نو معنا دا چې دا دوا ستا فایده نه لري. اوس خبره دا ده چې موږ او تاسو چې دا د انسان خپل هغه شناخت او معرفت په موږ باندې اثر لري، نو موږ او تاسو د هغه لازم ساتو چې کله ورسره کینو ښه په ادب باندې کینو. تاسو چې معاینه خانې ته لاړ شئ، ډاکټر معاینه خانې ته یا د استاز هغه اتاق ته چې کوم ډپارټمنټ دی هغې ته لاړ شئ، یا استاز په سند کې موجود دي، نو چې کله سړی ننوځي ډېر په ادب د خپل ځان داسې کنټرول کې لاړ شي، خپله په چوکۍ منظم کیني. ډاکټر صاحب چې کېنې نو هغه چې کله خبرې کوي ته ورته داسې سر ټیټ کې ښه متوجه اوسئ چې هغه څه خبرې درته کوي، او چې کله ته ورته بیان کوې د خپل تکلیف ورته بیان ښه په ادب باندې، داسې نه کوې لکه یو سړی چې عام سړی دی، کوم سړي سره چې د عام سړي سره خبرې مونږ کوو هغه بیل فرق لري، د استاد سره چې خبرې کوو بیل فرق لري، د مور پلار سره چې خبرې کوو بیل فرق لري. اوس دا مونږ او تاسو خپل د امزولي چې کوم یو دي، امسنپیان چې کوم یو دي، دې سره سره ټوکې هم کوي او کله کله داسې ورانې ټوکې هم کوي سړی ورسره، خو د مور او پلار په موجودیت کې څوک چا سره ټوکه نه کوي، چا سره غېږه نه نسي، چا سره هغه نه کوي. ګرحالې چې په سن کې دا موجود، مونږ ته خپله تجربه شته چې شاګردان کله استاد په سن کې نه وي نو شاګردان غالمغالم کوي، چغې یو بل ته لاس مچوي، یو بل ټیل وهي، یو بل غېږه ور اچوي، ځان پرې ورغورځوي، هغه ځان پرې راغورځوي، داسې لکه یو آزاده فضا غوندي. خو چې کله د استاد اواز واوري، د بیرون نه ټوخی وکړي یا د بوټانو اواز واوري، نو دا ټول شاګردان راشي په دې سن کې په چوکۍ باندې ډېر منظم کړي. داسې به ته فکر کوې چې دې نه مخکې هېڅ خبره هم نه وه، داسې لکه معصوم غوندې ځان ورسي چې ما خو ګوند هېڅ کار هم نه دی کړی. خو چې کله استاد راننوځي نو دا ټول شاګردان داسې ښه منظم کښېني، ښه په ترتیب
ترتیب باندې استاد ته تختې ته ګوري. دې مطلب دا ده چې د استاد راتلل د سن ته د مور او پلار موجودیت دا د انسان په عمل باندې اثر لري، په کردار باندې اثر لري، حتی د انسان په غسترګو او په روح کې او په شونډو په دې قواره کې تغییر راځي، ځکه چې استاد موجودیت ډېر په ادب کې او دا بیرون چې بس کله خوله وازي کله خاندي کله مسکا کوي کله دا کوي. نو اوس دې مسلې دا شو چې الله پاک موجود دی او هغه شته دی. که مونږ کې دا احساس پیدا شي چې الله پاک موجود دی نو معنا دا چې هر کار مونږ کوو مونږ به په احتیاط کوو. اوس یو مثال بل ورکړه، تاسو یو وزیر ته ورځئ یا صدر اعظم ته ورځئ یا رئیس جمهور ته ورځئ یا یو غټ مشري جنرالي چې هغه د ټول هغه وزارت دفاع یا وزارت داخله یا بل وزارت ته ورځو اول ته کینو. نو چې وزیر ته ورځو اول خو چې د دروازې نه نوځو نو د خپل واسکټ د خپل لمن ناشیان دستي جوړ کړو چې موږ وزیر صاحب ته ورځو.